وی د غره لمنه کې شپونکیه شپېلۍ غږوه د غره لمنه کې شپونکیه شپېلۍ غږوه زما ساده ساده لالیه شپېلۍ غږوه. السلام علیکم ګرانو کتونکو، په مصري بانډه کلي کې موجود یم. د دې علاقې سیپور کاکا را سره په څنګ کې ناست دی چې د شپېلۍ شوق لري، د ډېر وخت نه د کلونو راسې لګیا دی او د شپېلۍ اواز چې مونږ وورو نو اکثر په مازدیګر کې د غره لمنه کې دی ناستي شپېلۍ غږوي، یا چېرته کې سهار ټایم کې داسې 10 بجو کې چې کله غر ته راوخېږي نو شپېلۍ غږوي. هغه اواز به ما اورېدو، خو دا غوښتل مې چې دې سیپور کاکا سره کښېنم او خبرې اترې ورسره وکړم، د دې نه شپېلۍ واورم. نو نن مې هغې سره ناستې را جوړ کړی دی، ناست یم ورسره، خبرې اترې به ورسره کوو، شپېلۍ به ترې اورو. څنګه چل دی استاد جي؟ بس خپل حلوا یا نو څنګه د شپېلۍ طرف ته څنګه رالی؟ بس یاره زه په لار راتلم او تا ولیدم نه ړومبې چې د شپېلۍ چالو کا څنګه راوړې دی، دا شوق دی څنګه رالو؟ بس ما ویل راځه دې ټایم کې چالو کړه، ماشومان روره وایي ماما ووو ماما شپېلۍ ووو. شپېلۍ سټارټ چې اغشتې وړومبي نه سټارټینګ که نه څنګه دی اغشتې و؟ لکه اول چې تا به شپېلۍ واغېسته او بس غږوله به دې که نه، شوق دې څنګه رالو؟ بس مال مه به څرولو او بغیر یاره بس ګرځېدو به او مال مه به څرولو، بس چل مه پرې زده کړو. سیپور ماما وایي چې ما به څاروي څرول، غوان به مې څرول، نو شپېلۍ مې چېرته نه را پیدا که او بیا هغه به مې غږوله نو چل مې پرې زده کړو. بل څوک استاد دی نو؟ نه پخپله دې پرې زده کړو. څو کاله به کېږي؟ یاره یو شل 25 کاله وشو یا شل 25 کالو نه لګیا دی او دغه شوق کوي. بره په غر کې د غره په لمن کې به څاروي څرول، بیا د هغې نه شپېلۍ را پیدا کړه، شپېلۍ به یې هم غږوله، څاروي به یې هم څرول. نو دومره مزه یې ورکړه چې شل 25 کاله وشو، اوس چې په لار هم ځي نو شپېلۍ غږوي او خپل مزدوري ورسره هم کوي، خپل محنت هم کوي. نو شپېلۍ به ترې اورو، راځئ چې واورو ترې. ښه جي. نشته یاره دومره. ملګرو تاسو وکتو سیپور ماما چې دا کومه شپېلۍ غږوله دا ده په خپله زده کړې ده، که لږ شانتې ده سره استاز یو هفته شپېلۍ وي که نه یا به د دې نه هم ښه شته وه. سیپور ماما وایي دا شپېلۍ لږه بېکاره ده، وایي که چېرې ما سره د لرګي والا هغه شپېلۍ وي او یا یو هفته د چا سره ناستې کړې وي نو بیا به تاسو کتلي بیا به د دې نه هم خونداره وه. خو بیا هم زه منم چې په خپله باندې یو سړی شپېلۍ راوالي، رباب راوالي نو هغه داسې نشي زده کولی. او بیا هم دې ښه دی چې دومره زده کړه یې کړې ده چې
اذان ورسره مشغولولی شي خپل سر مناولی شي نو مینوالو ته به څه ویل غواړئ؟ اول دوا سلام ښه او بیا دې خدای له مزدورونه خلاص کړي، خدای دې په خپل وطن کې ښه که وړوکي دی او که لوی دی وایي. صحیح. ښه سیپور ماما وایي وایي ټولو مسافرو ته ټولو کتونکو ته مې سلامونه دي او وایي دغه دعا مې ده چې الله پاک دې د مسافرو په خپل وطن باندې دا خپل کاروبار ثواب وکړي. نو ملګرو دغه ویډیو د یادګار په طور موږ ریکارډ کا، کوشش وکړئ چې دا مخکې شیر کړئ، د علاقې چې کوم کسان دي نو هغوی بیا وګوري، خوند به ورکړي د خپل کلي دغه خړه دغه غرونه خړ ګوګړ په ورته په نظر راشي. نو خسته بوټي دي سور به یې ښه شي. ویډیو مخکې شیر کړئ، موږ ته راکړئ اجازت د لوی الله په امان.